د یو غریب هلک کیسه ده. هغه هلک چې د ژوند هر ورځ یې تلوغې، تکلیف او غم سره تیروله. هغه دومره غریب وو چې کله کله به یې د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه موندله. مور به یې د شپې تر ناوختې پورې کار کو، خو بیا هم د هغوی ژوند بدل نشو. خو ناڅاپه یو ورځ داسې څه وشول چې د هغه قسمت یې بدل کرد. هغه ته یو زوړ چراغ په لاس ورغی. یو عادي چراغ، خو د لوی راز سره. خو سوال دا ده، آیا دا چراغ یوازې نعمت وو او که دا د یوې سختې ازموینې پیل وو؟ راسئ چې د الادین دا حیرانونه کې دردناکه او له سبق ډکه کیسه په ګډه وګورو. په یو آرامه کلي کې یو هلک اوسیدو. نوم یې الادین وو. هغه ډیر ساده، مهربانه او نرم زړی هلک وو. هغه به تل د نورو مرسته کوله، حتی که خپله به هم څه نه درلودل. د هغه پلار د کپړو یو کوچنی دوکان درلودل، خو کاروبار ډیر کم وو. یو ورځ ناڅاپه د ناروغۍ له امله د هغه پلار وفات شو. کور کې خاموشي خپرېبه شوه. مور یې ژړل او الادین بېوسه ولاړ و. اوس ټولو مسؤلیت د الادین په اوږو شو. هغه به سحر وختي پاسېدو، دوکان ته به تلو، ټوله ورځ په یې کار کو. خو بیا هم دومره عاید نه و چې د کور ټولو ضرورتونه پوره کړي. مور یې کمزوري وه او ډیر وخت به ناروغه وه. الادین به کله کله خپله ډوډۍ مور ته ورکوله او خپله به وږي پاتې کېده. یوه ورځ یو عجیب سړی دوکان ته راغی. هغه ډیر ښایسته کالي اغوستي وو او د شتمن انسان په شان ښکارېده. هغه الادین ته په غور وکتل او ناڅاپه یې وویل، ته د فلاني زوی یې؟ الادین حیران شو او وویل، هو. هغه سړی مسکا وکړه او وویل، زه ستا چچا یم، ډیر وخت وروسته در سره ګورم. الادین خوشحاله شو. هغه فکر وکړو چې شاید الله ورته مرسته راولېږله. هغه سړی ډیر خوږې خبرې کولې، خو د هغه په سترګو کې یو پټ راز و. هغه سړی وویل، راځه، زه به تا یو ځای ته بوسم، ستا قسمت به بدل شي. الادین ورسره روان شو. سفر اوږد و، هوا ګرمه وه، شګه هر طرف ته وه. کله کله به الادین ستړی شو، خو هغه سړی به ویل، نږدې یو. وروسته هغوی یوې لویې ډبرې ته وررسېدل. هغه سړی وویل، دلته یو پټ خزانه ده. هغه الادین ته یو انګشتی ورکو او وویل، دا واغونده، دا به تا وساتي. کله چې الادین دننه لاړ، هغه یو عجیب او حیرانونکی ځای ولیدل. هلته هر څه روښانه و او فضا جادوي وه. ونې وې، خو د سرو زرو نه جوړې شوې وې. کله چې هغه میوه وشکلو، هغه ناڅاپه هیره شوه. الادین حیران شو. هغه فکر کوو چې دا خوب دی. هغه ډېرې هیرې راټولې کړې او خوشحاله شو چې اوس به یې ژوند بدل شي. وروسته هغه ته یو زوړ چراغ ښکاره شو. هغه ډیر ساده او دوړو ډک و، هیڅ خاص نه ښکارېده. الادین فکر وکړ، دا ولې مهم دی؟ خو بیا یې واخیست. هغه پورته تلل خواستل، خو لاره سخته و. هغه ډیر کوشش وکړ، خو پورته نشوی راتلی. بهر هغه سړی چیغه کړه، چراغ راکړه. الادین ویل، لومړی ما پورته کړه. هغه سړی ناڅاپه بدل شو. د هغه مخ سخت شو. هغه ویل، ته زما لپاره هیڅ ارزش نه لري. او ناڅاپه یې ډبره بنده کړه. الادین چیغه کړه، خو هیڅوک نه و. الادین یوازې شو. تیاره شوه. خاموشي خپره شوه. هغه ژړل او د خپلې مور یاد یې راتلو. هغه ویل، مورې، زه به بیرته راشم. 2 ورځې تیرې شوې. نه خواړه، نه اوبه. هغه ډیر کمزوري شو. ناڅاپه هغه خپل انګوټي ته لاس ورساوه.
او یو زورور غاز راغی. یو جن ښکاره شو. هغه ویل زه د دې انګوټي جن یم. څه حکم دی؟ الادین ویرېدلی و، خو بیا یې ویل ما له دې ځای نه وباسه. په یوه شیبه کې هغه کور ته ورسید. مور یې دروازه خلاصه کړه او حیرانه شوه. هغه خپل زوی اغیز کې ونیو او ډېر یې وژړل. دا د هغوی د ژوند تر ټولو احساساتي شیبه وه. یوه ورځ مور یې چراغ پاکولو. ناڅاپه یو لوی جن راښکاره شو. هغه ویل زه د دې چراغ جن یم او ستا خدمت کوم. الادین حیران شو او پوه شو چې دا چراغ ډېر طاقت لري. الادین اوس شتمن شو. هغه لوی کور جوړ کړ. ښه کالي یې واخیستل. خو تر ټولو مهم هغه د خپل مور ډېر خدمت وکړ. هغه هیڅکله خپله پخوانی ژوند هیر نه کړ. اوس هغه ته ازموینه وه. آیا هغه به عاجز پاتې شي او که به غرور وکړي؟ ځینې خلک به ورته چاپلوسي کوله او ویل به ته ډېر لوی انسان یې. خو الادین سوچ کاوه او د خپل مور خبرې یادوله. ګرانو دوستانو، دا کیسه موږ ته دا درس راکوي: شتمني تل پاتې نه ده. غرور انسان تباه کوي. مور او پلار خدمت تر ټولو لوی نعمت دی. که تاسو ژوند کې څه ترلاسه کوئ، نو هیڅکله عاجزي مه هیروئ. هغه څوک چې د مور قدر کوي، الله هغه ته برکت ورکوي. که دا کیسه مو خوښه شوه، مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ ترڅو داسې نورې ښکلې سبق لرونکې کیسې تاسو ته راوړو. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.